زشتی اینم بد از حرف نیست، تلخی آن آب به از ظرف نیست. حرف ظرف آمد در و معنی چو آب، بحر معنی عنده ام الکتاب. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانیشان برزخ لا یبغیان. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیک و در عیار، به محک هرگز ندارد اعتبار. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا عنوان ایښی و چې دوه شیان چې ظاهر صورتونه سره یو وي، دا مطلب نه چې په معنا کې دا سره یو دي، په باطن کې دا سره یو دي. داسې نه ده، په باطن کې ډېر فرق دی، په معنا کې ډېر فرق دی. نو ته انسانان، هر انسان د بل انسان هم مثله مه بوله چې دا هم هغسې دی لکه هغه، او هغه هم دغسې دی لکه دغه، یا فرق دی. دا قیاسات مشرکینو او نورو کړي دي، د دې څخه ته ځان وساته. ظاهر صورتونه یو وي. بیا د مبارک ډېر مثالونه ذکر کړله، قرآني مثالونه یې ذکر کړله، چې هغه د یوه لکړه د موسی علیه السلام ده، نورې لکړې د ساحرانو وې. نو دا دواړه یو شی وې؟ کله یو شی وې؟ هغه دی په میدان کې حقیقت د لکړې د موسی علیه السلام او د نورو د لکړو هغه دی معلوم سوی دی. د هغه وروسته د مبارک اعمال ذکر کړله، چې اعمال د هر انسان د بل انسان په شکل نه دي. یو د کامل مکمل ولی لمونځ دی، یو د عامو خلکو لمونځ دی، یو د مؤمنانو لمونځ دی، یو د منافقانو لمونځ دی. نو د منافقانو لمونځ هم داسې دی لکه د مؤمنانو لمونځ یا نه دی؟ په معنا کې ډېر فرق لري. د هغه رقم په انجام کې هغه برد لري. د منافقانو اعمال ماتي، بې ډوله دي، تباه دي. هغه چې په قرآن کریم کې ذکر دي چې د آخرت په ورځ دوی لره نور نه وي، د منافقینو لره. ولې خو د دوی اعمال چې وه هغه تباه او برباد دي. بیا په آخر کې دا ذکر کړله چې لفظ مؤمن او لفظ منافق، دا لفظ د منافق چې و دا پر د منافقینو باندې ډېر بد لګېدی. حالانکه میم واو میمونان تشریف نیست. حالانکه دا نومان چې دي دا خو شرافت نه دی، دا خو کېدلی چې پر بل چا هم کښېږدي. لیکن دا نوم چې دی دا د مسما څخه، او د مسما کمالات په دغه نومه کې ښکاره دي. نو ځکه دا نوم چې دی ښه نوم دی، ځکه خو دا مسما کې کمالات چې اصل خو دا مسما دی، چې د دغه مسما کمالات و دا نامه ته رانقل شوي دي. منافق لفظ چې بد دی په دغه وجه بد دی چې د دغه منافق چې مسما دی، دا شخص منافق، د دغه بد اعمال دا ظهور کړي په دا نامه کې دی. نو دوی د نامه څخه بد وړي، د دغه اعمالو څخه د نامه دوی بد نه وړي. اوس دی مبارک دا ذکر کوي چې داسې نه ده. زشتی این نام بد از حرف نیست. بدوالی د دا نامه چې دی د نامې بد د حرف په وجه نه دی،
تلخی ان آب بحر از ظرف نیست. په یو لوښي کې چې د دریاب اوبه واچولې هغه تروې اوبه دي، نو دغه تروې اوبه چې دي دا د ظرف نقصان دی یا د ظرف نقصان نه دی، نو دا هم د حروفو نقصان نه دی، د اصل نقصان دی. وایي دغه لوښي اوبه مه څښئ. ولې مه څښئ؟ ترخې دي. نو دا په دا لوښي کې علت دی. یار یو پوهېږي چې په لوښي کې علت نه دی، په اوبو کې علت دی. نو لفظ منافق کې علت نه دی، د دوی په معنا کې علت دی. تلخ ان آب بحر از ظرف نیست. حرف ظرف آمد در و معنا چو آب. وای دا حروف چې دي دا داسې دي لکه ظرف لوښی، او په هغه کې هغه معنا چې ده چې پر معنا دلالت کوي دا خو دال دی، معنا یې مدلول ده. نو اوبه داسې دي لکه معنا. بحر د معنا چې دی د ذات الهي په نیز چې هغه ته الکتاب ویل سوی دی، اصل د کتاب ویل سوی دی، هغه خو د ذات الهي جل وعلا سره دی. یمحو الله ما یشاء و یثبت وعنده الکتاب. سوره رعد کې ذکر دی چې الله تعالی جل دا خو دوی معنی دي، یو دا چې بعضی احکامات منسوخه کوي، بعضی ثابت پرېږدي، یا یو مطلب یې دا دی چې الله تعالی په تقدیر کې دا ټول شان لیکلي دي، بعضی زائد بعضی کم، ډیر عمر لږ عمر، ډیر ظهور کول یو سبب، بل سبب ډیر ظهور ونه کی. دا ظهور و عدم ظهور یو چې دی په مردک نه مري، بل چې دی په کوچني ډبره مړ سي. ګوره دا سبب کې زیات ظهور کم ظهور، ډیر وخت لږ وخت. اصل دا اصل د کتاب چې په لوی محفوظ اخذ سوی دی د هغه تقدیر څخه، د الله تعالی سره دغه دریاب د معانیو د الله تعالی سره دی، د هغه ځای څخه دا خبرې را روانې دي. نو بحر معنا عنده، دریاب د معنا چې دی د ذات الهي په حضور کې دی، چې هغه ته الکتاب ویل کېږي. دا بیان دی هغه څه شی ویل کېږي؟ الکتاب، اصل د کتابو چې الله تعالی په تقدیر کې لیکلي هغه به کېږي. نو بحر تلخ و بحر شیرین در جهان درمیان شان. وای دا خوږې اوبه چې دي، تروې اوبه چې دي، د دوی په مابینځ کې یو پرده ده، یو ابل ته نسي تللی، نه خوږې اوبه. وای داسې دریابونه شته، یو طرف ته خوږې اوبه بل طرف ته تروې اوبه، دا دواړه نه سره ګډېږي. نو څنګه داسې یو پرده شته، لیکن دا پرده خلکو ته نه معلومیږي دا څنګه پرده ده، موږ یې نه وینو. یو طرف ته اوبه خوږې دي، بل طرف ته دا اوبه څه دي؟ تروې اوبه دي. دا دواړه الله تعالی نه سره ګډوي. دا په آیات شریف کې د سورة رحمان داسې یو وضاحت شته. دی مبارک بیا دلته وای بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، اوصاف رذیله او اوصاف محموده. هغه صفات چې د بشریه چې دي هغه دوه قسمه دي، یا ترخه دي په تم ترخوالي سره لکه د کفر، یا په ناقص ترخوالي سره لکه د مؤمن بنده چې اخلاق یې سم نه وي. و بحر شیرین، او هغه دریاب چې شیرین دی چې اوصاف یې حمیده ګرځېدلي په جهان کې، د دوی په مابینځ کې یو پرده شته چې یو پر بل باندې تجاوز نه کوي، نه دا په هغه ګډېږي نه هغه په دغه ګډېږي، نه دغه ښه صفات د ده د خرابېږي، نه د هغه بد صفات سمیږي. ګوره نه د هغه صفات سمېده کوي، نه د ده صفات خرابېده کوي. دا ولې؟ وای په دې کې یو پرده شته، هغه پرده نه معلومیږي، دا د تقدیر پرده ده. الله تعالی په مابینځ کې دا پرده راځړولې ده. انک لا تهتدی من احببت، ته هدایت نسی ورکولی هغه چاته چې ته هغه محبوب وبولې، خو هغه پرده راځړېږي. دغه پردې په هاخوا څوک څه نسی کولی، خو پرده موږ نه وینو، وای نه معلومیږي. لکه د دریاب په اوبو کې چې هغه پرده نه معلومیږي، حالانکې تروې اوبه او خوږې اوبه یو در بله نسي سره ګډېدلی، خو پرده پکې کې د تقدیر. دلته هم دا داسې ده چې ته آن په تمام کې ایماندار مسلمان نسې ګرځولی، چې هغه ازلي کافر وي،
او د بې ایمانه ایماندار نسې ګرځولی، ایمانداره بیا غیر مؤمن نسې ګرځولی. دا په مابینځ کې د تقدیر پرده راځړېږي. وای دا څنګه کار دی؟ وای وان که این هر دو ز یک اصلی روان. وای دان دی ده وان بنی دان پوسه که این هر دو دا دواړه دغه کفر چې دی او دغه رقم ایمانداري چې ده دا خدای چې د انسانان پیدا کیږي او بیرته مري. مؤمنان انسانان چې پیدا کیږي خپل ژوند یې مقرر چیرې وي بیرته قبر ته ځي. بیکار انسانان پیدا کیږي دغه ارواحان چې روح نو سړي ته نه معلومیږي. روح د انسان په بدن کې ده، انسان وجود دلالت پر دا روح کوي، د خپل روح نه معلومیږي. دا امر روان دي دغه ارواحان د الله تعالی د طرفه څخه بدنو ته ځي، بیرته د بدنو څخه نقل کیږي. دا دوه دریابه دي. دان پوسه که این هر دو ز یک اصلی روان، د یوه اصل څخه چې ذات الهي جل وعلا دی. لکه الکتاب چې د هغه سره اصل د کتابو د هغه سره دی. دغه دریاب د معناو دغه تقدیر دا د ذات الهي سره دی. قسمه قسم انسانان چې د دنیا ته راځي او بیرته ځي. دان کې هین هر دو که کفار دي که مؤمنان دي که ناقص مؤمنان دي که کامل مؤمنان دي، هر دو دواړه ز یک اصلي دی و اصل څخه را روان دي. اصل یې ذات الهي دی. د صفاتو در تاثیراتو لاندې نه، یو در صفت المغدل در تاثیر لاندې دی، بل در صفت الحاجی در تاثیر لاندې دی. اسم الحاجی اسم المغدل دا دواړه د الله تعالی در صفاتو در تاثیراتو لاندې را روان دي. برګزر ته دا پرېږده، دا مخلوق پرېږده، درته چیرسه مخلوق چې دي در صفاتو در تاثیراتو لاندې دي او صفات چې دي هغه د الله تعالی قسمه قسم دي. بلګزر چیرسه زین هر دو در دا دواړو چیرسه، هم در دغه صفت هم در هغه صفت. ځکه چې د سالک اراده به چی شي؟ ذات مجرد وي، صفات به اراده نه وي. صفات چې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی لره دغونه نومان دي چې څوک یې یادونه وکړي هغه به جنت ته ولاړ سي. هغه د اعمالو د پاره دي، لیکن ته به صفات به دې ملاحظه نه وي. د سالک به دغه صفات ملاحظه نه وي، نه د صفات چې کم تاثیرات دي نه به هغه ملاحظه وي. نو دان کې هین هر دو ز یک اصلي روان. برګزر چیرسه زین هر دو در دغه دواړو چې دا چیش دي؟ حاجی دی یا مغدل دی یا نور صفات دي. تا اصلی آن اصل ته ولاړ سه چې ذات مجرد دی یا ذات صرف بولی. او دغه رقم یو عالم ملکوت دی، یو عالم جبروت دی، یو عالم لاهوت دی. هغه چې ملاحظه د صفاتو نه وي، دغه ذات الهي باید ستا غرض وي، هغه ته به ځان رسوي. وای ذر قلب و ذر نیکو در عیار بی محک هرگز ندارد اعتبار. ذر قلب و ذر نیکو در عیار. ذر قلب هغه ذر چې ناچله ذر وي، ورته لیکلي دي اوصاف ذمیمه. دغه اوصاف ذمیمه وای ذر قلب و ذر نیکو، او هغه ذر چې چلان د ذر وي، صحیح ذر وي، اوصاف حمیده مراد دي. در عیار په وزن کې، په قوت ممیزه کې، په روحاني ترازو کې بې محک هرګز ندارد اعتبار. بې محکه بې له وزنه. محک هغه ته وایي چې زر او دغه کوډ په معلومي، هغه چې زر نه وي هغه چې په معلومي دا دې ته محک وایي. وای دا به په محک باندې د کامل مکمل په قوت ممیزه یا په هغه روحاني ترازو به ته دا معلومه چې دا خاوند د صفات حمیده و دی، دا خاوند د صفاتو ذمیمه و دی. دا په چا معلومیږي؟ په محک معلومیږي. دا محک څوک لري؟ کامل مکمل اولیاء کرام لري.
هغو ته اصل او ناچاله دواړه معلومیږي. استعداد د انسانانو دوی ته معلومیږي چې دا استعداد د معرفت لري، دا یې نه لري، دا د دې اوصاف سمیږي، د دې اوصاف نه سمیږي. دغه معلومېدل چې دي دی ته محک وایي. په اصطلاح کې د زرګرانو دا محک چې دی د انسانانو دپاره چې دا مزین ګرځي په اوصاف حمیده باندې، دا مزین نسی ګرځېدلی په اوصاف حمیده باندې. دا محک د کامل مکمل چې هغه نور د باقي بالله دی، په هغه باندې دا معلومیږي. دې ته قوت ممیزه وایي او دې ته روحاني ترازم وایي. حافظ شیرازي ذکر کړی دی، وای خوشبو وای ډېره به ښیي گر محک تجربه آید بمیان. وای که چیرې د محک ته تجربې زموږ تاسې په مابینځ کې وي دا ډېر ښه دی. تاسې یا رویی شود هر کی دروغش باشد. هغه څوک چې سیاه روح وي او دروغ روی وي هغه په دا محک معلومیږي او دا د کامل مکمل اولیاء کرامو سره ورسره وي. آشنو نو هر کی را در جان خدا بنی حد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. وای هر کی در جانی خدا بنی حد محک، وای هر کی را هر هغه شخص لره در جانی په روح کې خدای ذات الهی بنی حد کښیږدي. محک دغه ترازو دغه قوت ممیزه د انسان په وجود کې په روح کې چې الله تعالی دغه شی کښیږدي نو څه پیښیږي؟ مر یقین را باز داند اوز شک. هغه یقین په وړاندې پوهېږي د شک څخه، دی نو د شک څخه وځي د یقین ورتبې ته ځي، د شکوکو څخه د دې کیفیتو څخه خلاصیږي. لیکن چې دی هغه کیفیت پیدا کړي. آن که گفت وای هغه چې ویل سوي دي استفتی قلبک مصطفی، آن کسی داند که پر بود از وفا. وای آن که گفت هغه چې فرمایلی دي چې نبی علیه صلات وسلام دی چې تاسو د خپل زړه څخه پوښتنه وکړئ. یا وابستو جئت تسأل عن البر والاسم. نبی علیه صلات وسلام ته وابسه رالی او هغه پوښتنه وکړله والبر چې شته وایي، اسم ګناه نیکي چې شته وایي، ګناه چې شته وایي. نو وروسته نبی علیه صلات وسلام مبارک دا ګوچې راټولې کړې پر سینه یې ووه، ورته ویل استفتی قلبک، ولته د خپل زړه څخه پوښتنه وکړه. ستا په زړه کې دغه محک دا دی کېښول سو، د دغه محک په ذریعه سره تا ته یقین او شک، نیکي او بدي، اوصاف ذمیمه، اوصاف رذیله او استعداد کمال، استعداد ناقص ګرد تا ته معلومیږي. دا نبی علیه صلات وسلام وابصه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل آن که گفت استفتی قلبک مصطفی، آن کسی داند که فر بود از وفا. مولانا صاحب مبارک فرمایي وای دا هغه شخص په پوهېږي چې دی د وفادارۍ څخه ډک وي. آن کسی داند هغه شخص پوهېږي که فر بود چې دی ډک وي از وفای د چی څخه؟ د وفادارۍ څخه، یعنی وفای عهد یې کړي. هغه په عالم ارواح کې چې د الله تعالی سره عهد کړی دی چې زه به ستا عبادت کوم، تا به زه پیژنم په اتباع کې د انبیاء کرامو. د په هغه وفاداري کې کمال ته رسېدلی دی. دغه پر اوپا انسان چې دی د هغه په وجود کې الله تعالی دغه محک ارجي. آن کسی داند هغه څوک په پوهېږي که فر بود چې دی ډک وي از وفای د وفادارۍ څخه. اوس نو دی مبارک فرمایي وای در دهانی زنده خاشک هی جهد، آنگه آرامت که بیرو نشنیهد. وای در دهانی زنده، ته فکر وکړه یو شخص چې ژوندی وي، ژوندي انسان په خوله کې که یو خاشی یو خاشاک وي
دی قرار نه لري چې د غاښو کې یا په دا خوله کې دا خاشه د دی دا د خولې څخه ایسته کوي، قرار درته نه ورکوي وایي چې دا خاشه مې د خولې څخه ایسته سي. اوس دا انسان که مړ وي کې خټه په خوله کې هم یې نه ایسته کوي، هغه له خټې سره خوله پټه نیولې ده، لیکن ژوندی انسان ته دا خاشه دی په خوله کې نه پرېږدي. نو کامل مکمل اولیاء کرام چې دي هغو ته ورمعلومېږي چې دا بېکاره ده لکه خاشه هغه دی ایسته کوي. وای در دهان زنده خاشه کی جهد آنگاه آمد که بیرونش نهد. در دهان زنده په خوله کې د ژوندي انسان خاشه هغه خاشه کی جهد کله غورځول کېږي، هلته خو خاشه نه غورځول کېږي. آنگاه آرامت دغه ژوندی انسان هغه وخت آرام قبلوي که بیرونش نهد چې دا خاشه د خولې څخه ایسته کړي. ولې خو دی ژوندی دی په پوهېږي چې دا یو بالابود شی زما خولې ته ولوېدی. دا لوړ خلک چې دي هغه هم داسې په پوهېږي چې ما بالابود کار وکړي چابک یې غورځي او د الله تعالی څخه مغفرت غواړي چې دا ما ناحقه کار وکړي. نو ژوندی انسان او مړ دا مړه انسانان چې دي هغه په دې شان نه پوهېږي. ور هزاران لقمه یک خاشه خورد که په زرو لقمو کې یوه خاشه دی وخوري. چون در آمد حس زنده چون در آمد حس زنده پی ببرد. وای چون در آمد حس زنده کله چې په حس کې د یو زنده د یو ژوندي انسان راسي نو څه وایي؟ وایي پی برد. دی د هغه باندې څه شي کوي؟ تر هغه وروسته وروستوالی کوي چې دا خاشه څنګه زما په لقمه کې راله. د لقمې څخه لکه زموږ ستاسو په اصطلاح کې چې یو هډوکی په دا ګوله کې جسي احساس کې چابکه ګوله راکاږي چې دا هډوکی څنګه زما خولې ته رالی. دوی هم دغسې دي په ډېرو کارو کې چې یو کار بېکاره وي چې دوی ته معلومېږي هغه ایسته کوي. اوس نو دی مبارک فرمایي چې حواس خو دوه قسمه دي، یو حواس ظاهریه دي یو حواس باطنیه دي چې هغه ته یو حس ظاهر دی چې هغه بنایي ده 5 حواس دي، او یو حس باطنه دی چې هغه متفکره دی واهمه دی حافظه دی حس مشترک دی د فلسفه‌و پر شکل. مولانا صاحب مبارک هغه نشي دی وایي حس دوه قسمه دی، یو حواس خمسه ظاهره دي لکه دا زموږ ده چې شی موږ په سترګو وینو، خبره په غوږ راوړو او خوږ و تریخ په خوله معلومو، ښه بوی و بد بوی په پزه معلومو، کلک و نرم په لاس معلومو، قوت لامسه یې بولي. دغه 5 حواس چې دي دا خو ظاهریه دي چې انسان کمال پیدا کړي په باطن کې د په زړه کې هم دغسې 5 حواس پیدا کېږي. نو دا 5 حواس چې پیدا سي د حلال و د حرام بوی پرځي چې قوت ذایقه کار پوکي، د حلال و د حرام بوی پرځي، د ښه غږ و د بد غږ چې دا د نفس څخه ګډ دی، دا د ذات الهي د طرفه څخه ګډ دی، دا کامل دی دا ناقص دی. په یوه خبره درته معلومېږي چې در خولې خبره راویستله، هره خبره چې یې وکړله د ده قوت لامسه باطنیه کار کوي جسي په پوهېږي چې دا خبره د ناقص ده دا خبره د کامل ده. دا خو هغه وه چې د ده قوت سامعه باطنیه کار وکړي. نو دا 5 حواس ظاهریه دي 5 حواس باطنیه دي. وای حس دنیا نردبانی این جهان، حس عقبا نردبانی آسمان. وای حس دنیا چې دی د دنیا حواس خمسه چې دي دا یو زینه ده د دغه جهان دپاره چې ته به پوهې لرې، شی به پېژنې، ښه شی و بد شی په سترګو باندې، او د هغه رقم اواز خبرې به د چمبازه سړي او د هوښیار سړي پېژنې په غوږ باندې. نو دغه د دنیا د معاش دپاره یو ذریعه ده، د دنیا زندګۍ دپاره یو زینه ده. ستا حواس چې اوس د سړي غوږونه کار ونه کړي، سترګې کار ونه کړي، یا ساده سیده یي سترګې کار کوي خو خلک یې خطابان سي، نو دغه حواس خمسه ظاهریه چې دي دا یو زینه د دنیا دپاره ده. حس دنیا نردبانی این جهان دا خلاص. حس عقبا نردبانی آسمان، حس د عقبا چې دی چې ستا د عقل معاش په عقل معاد وګرځي نو ستا د باطني حواس به کار پیدا کړي.
اوس نو ته خو دغه ځای وینې، لیکن چې باطني سترګه تا پیدا کړله هغه د آخرت امور تا ته مشاهده ګرځي، دې ته وایي حس عقبا. نو حس عقبا چې دي حواس د آخرت چې دي هغه هم زنا ده، د باطني حواس د چیش لپاره زنا ده؟ آسمان د عالم علوي دپاره، یا د عالم اسرار دپاره، یا د عالم غیب دپاره چې هغه رتبه ده د اسماء د صفاتو، چې هغه ته عالم ملکوت، عالم جبروت وایي. د دغه عوالمو دپاره زنا چې ده هغه حس د عقبا دي، باطني حواس چې ستا کار پیدا کړي. هغه نبي علیه صلات وسلام مبارکه د خرما واقعه ده چې ولدا چې پیوان وکړي نو بیا کار کوي. نبي علیه صلات وسلام مبارک چې یو څه کار پشکې وکړي هغه نتیجه ورنه کړه. ولې ورنه کړه؟ نو نبي علیه صلات وسلام مبارک حواس چې دي هغه حس د عقبا وه، دا حس دنیوي غوښتي، د مبارک حس دنیوي ته التفات نه کاوه، ته چې ولدا په حس عقبا باندې کېږي. وروسته نبي علیه السلام ورته وفرمیل انتم اعلم بامور دنیاکم، ول تاسې ښه پوهېږئ په هغه امورو باندې د دنیا ستاسې، یعنې تاسې په دا خپل کار ښه پوهېږئ، زه په دې نه پوهېږم. ولې نه پوهېدئ؟ خو حس عقبا یې درلودی. حس عقبا خو نردبان د عالم علوي دی، نو د مبارک هغه درلودی. دې چې نو دا په دې نه پوهېدئ، په دې هم پوهېدئ، لیکن التفات نه ورته کوي. سړی چې یو بېکاره شي ته التفات نه کوي، نو لکه په هغه چې نه پوهېږي د مبارک هم التفات نه ورته کاوه. نو چیش دی؟ وای حس عقبا نردبانی آسمان، دا حس د عقبا چې دی دا زنا د عالم علوي ده، لوړ خلک هغه لري، دا بل حس چندانې اعتبار نه ورکوي لکه نبي علیه صلات وسلام مبارک. نو صحت ان حس بجوید از طبیب، که ستا سترګه کار نه کوي، که دې غوږ نه کار نه کوي، د دغه صحت په طلبه د طبیب څخه یو طبیب ته به ورځې چې زما دغه سترګه کار نه کوي، زه څه وکړم، زما دغه غوږ کار نه کوي، ډاکټر ته به ورځې، طبیب ته به ورځې. صحیح دی. حس صحت عن حس، صحت د هغه حس باطن بجوید ته طلب که از حبیبی د محبوب څخه، مصدر په معنا د مفعول دی، د هغه انسانانو څخه چې د الله تعالی په نیز محبوبین ګرځېدني، مشرب یې محمدي. حبیب دا اشاره ده هغه ته چې په مشاربو کې هغه بهترین مشرب چې د اولیاء کرامو دی هغه مشرب محمدي دی. نو صحت ان حس بجوید از حبیب، صحت د دغه حس باطن چې ستا له باطن سترګه کار وکړي، ستا باطن جوړ سي. جوړوالی د حس باطن د هغه چا څخه طلب که چې د الله تعالی په نیز دوی محبوبین ګرځېدلي دي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، په قرآن کریم کې کوم ذکر دی. نو حافظ شیرازی وای حافظا تا روز آخر شکر آن نعمت گزار. حافظ سوای وای حافظا تا روز آخر شکر آن نعمت گزار که آن صنم از روز اول داروی درمان ماست. نو ای حافظه دا ذات الهی ته دی دعا کوي، حافظه ای حافظه تا روز آخر در هغه وخت چې تا ته ژوند وي، این در آخري ورځې پورې شکر د دغه نعمت ادا کوه. د کوم نعمت؟ چې هغه ذات الهی د روز اوله څخه زموږ درملنه کړې ده، زموږ حواس باطن یې را جوړ کړي دي. حافظه ای حافظه ته شکرګزاري د دغه طبیب وکړه چې ستا باطن یې جوړ کړی دی. یو خو ظاهره طبیب دی، وای دا دای ښه سړی دی، زما سترګې د دغه طبیب سره کار وکړه، کینې زه ړوند ومه. ظاهري ښه طبیب دی، ښه ډاکټر دی، همیشه دی شکرګزاري ادا کوي چې زما سترګې د دغه طبیب سره، د دغه ډاکټر سره جوړې سولې. نو حافظ بیا وایي ذات الهي ته چې ای حافظه ته همیشه در روز آخر پورې د دغه نعمت شکرګزاري کوه چې الله تعالی ستا علاج کړی دی. چیرې کړی دی؟ په تقدیر کې وختي الله ستا علاج کړی دی.
چې دې ته به زه د باچین سترګه ورکومه، نو زه د دغه شکر گزاری ادا کردن نسم کولی. صحتی این حس بجوید از طبیب، صحتی ان حس بجوید از حبیب، صحتی این حس ماموریتن است. وای صحتی این حس، صحت دغه حس چې دی دا ظاهري حس، ماموریتن است چې ستا تن مامور یې جوړ وي، ستا تن چې کمزوره سي، ستا حواس بیا کار نه کوي، نه دې سترګه کار کوي، نه دې غوږ کار کوي، ستا تن چې هر څومره مامور وي جوړ وي، نو ستا صحت ته دغه حس چې دی هغه سم دی. نو صحت ان حس، لیکن صحت دغه باطن حواس چې قوه چې سامعه و باصره و دغه دی ز تحریفی بدن، چې ته به د بدن تقاضاوې پرېږدې. تحریف دا معنا نه چې بدن خراب که، یا بدن مه خرابوه، د بدن تقاضاوې پرېږده، خواهشات یې پرېږده، تعلق یې پرېږده، د دنیوي امور سره تعلق پرېږده. چې دغه تعلق چې پرېږده هغه ته پناه وایي، نو وروسته به د الله تعالی صفات په تا کې تجلیات ظهور وکړي، نو ستا حس د باطن به کار وکړي. چې ویې کړله نو بیا هغه خبره صحیح نه. نو صحتی ان حس تحریمی بدن، نوشای جان مر جسم را ویران کند، باج ویرانش آبادان کند، شای جان مر جسم را ویران کند. حضرت شای نقشبند صاحب رحمت الله تعالی علیه څخه چې هغه آخرین نصیحت چې کاوه دغه د مبارک و فرمایل، والخلق راځي دوی دا ذکر کې دا کېنی د پاره د دې چې د دوی دنیوي کار سم سي، مامور تن وکي. حالانکه موږ الله تعالی د دې لپاره نه پیدا کړي، موږ د دې لپاره پیدا سوي چې تحریم بدن وکړو، چې موږ د دوی د دنیا څخه تعلق ور پرې کړو. د تعلق د پرې کېدو لپاره موږ الله تعالی راستولي یو، د مامور تن دپاره، د دنیا د جوړېدو لپاره خو موږ خلکو نه ذات الهي نه راستولي، ذات الهي د دې لپاره راستولي چې د خلکو څخه تعلق د دنیا پرې کو په باطن کې، او دوی راځي د دغه لپاره. نو صحتی ان حس ماموریتنا، صحتی ان حس تحریمی بدن. بس